په دې کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې داسې دعا راته وښایه د قرآن نه یا د حدیث نه چې د هغې په ویلو سره د یو انسان حفاظت وشي د بیماریانو نه. الجواب: د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه په هغې کې بېشمار دعاګانې دي او اذکار دي چې هغه د دې دپاره ویلی کېږي چې الله دا ویونکی د هر قسم شر نه وساتي. او موږ دلته هغه یعنې یو نه ذکر کوو، یو دعا یا یو ذکر، ځکه چې دا خو یو اوږده خبره ترې جوړېږي. یو څو به ترې ذکر کوو، د هغې نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې یوه ده چې موږ د دې دین نه غافله شوي یو په نن سبا وخت کې، نو توجه زموږ زیات هغه د هغه اسبابو طرف ته چې هغه داسې دنیوي اسباب وي، اگر که جایز وي، موږ دا نه دي ویلي چې هغه ناجایز وي، خو د دین طرف ته پکې توجه نه ځي. لکه یو سړي باندې مصیبت راغی، مسله راغله، د ټولو نه اول پکار دا دی چې دی د الله د در دروازه وټکوي او الله ته ووایي او الله ته فریاد وکړي او ژړا وکړي. نه، الله ته نه وایي، د ټول نه اول به دی په مخلوقاتو پسې منډه وایي، هغه پلاني ته به ووایم او هغه ته به ووایم او د هغه واسطه ده او هغه مالداره دی او هغه خان دی او هغه ملک دی او هغه دا دی او هغه دغه، بیا به دی د ډاکټرانو دروازې ټکوي. دا زه دا نه یم چې دا ناروا دي. وګوره، د ټولو نه اوله خبره یا اولنی خبره چې د مسلمان په ذهن کې راځي د مصیبت په وخت کې هغه دا چې هغه چا سره رابطه مضبوطه کړي د چا په لاس کې چې مصیبت راوستلي او لرې کول دي، د هغه سره رابطه مضبوطه کړي. که ته په زرګاو ډاکټرانو پسې وګرځې که نه، او په بچیانو پسې لاړ شي او په مالدارانو پسې لاړ شي او په خانانو ملکانانو پسې لاړ شي او دومره پسې وګرځي چې دا پیزار دې وسوریږي او سوري شي، ستا مسله د هغه وخته پورې نه حل کېږي چې څو پورې عرش والا نه یې پوښتلي. نو د هغه الله سره رابطه مضبوطه ساته، که نور اسباب لټیم صحیح، خو چې بنیادي اعتماد او یقین هغه ستا په الله باندې. نو دا اذکار او دا دعاګانې چې کومې قرآن کې راغلي دي یا احادیثو کې راغلي دي، د دې نه زموږ دا پښتانه انتهایي غافله دي. انتهایي ټکی ورسره لګو، انتهایي غافله، لږ نه انتهایي. او که څوک پکې پروت هم دی سبحان الله، یعنې څوک یې شوق هم ساتي، نو هغه دغه بدعتیانو مولیانو ورته دغه بدعي اذکار ښوولي دي. 1,00,000 پیرې به دا وې، 2,00,000 پیرې به دا وې، د صورت یاسین ختم به داسې کې، پلانې ختم به دا کې او هغه به داسې کې. نو یا خو ترې غافله دي، او که کوشش کوي نو هغه د داسې مولیانو په لاس بیا ورغلي دي چې هغه مولیانو ورته ناروا طریقې ښوولي دي د اذکارو، چې هغه طریقې په شریعت کې نشته. اوس یو څو دعاګانې درته زه ښیم یا یو څو اذکار، او دا ښه یقیني ویم، دا زما بدګماني نه ده چې دا ډېرو ته نه دي معلوم. موږ ته صرف د خبرو دوا شوې ده چې کله کینو په مجلس کې که نه، هر یو مفتی دی، هر یو تقوادار دی، هر یو عالم دی، هر یو شیخ دی، هر یو په قرآن پوهېږي، هر یو په حدیث پوهېږي. او ځکه یو پیر زه یو مجلس کې ناست وم، تقریبا داسې 2.5 کاله به کېږي یا 3 داسې مخکې، یو ځای ته تللي وو، سجدې کې ملګرو سره ناست وو، یو کس پکې راغی، ډېرې زیاتې خبرې یې شروع کړې، بې ادبه ورته کې وویل چې په هره خبره کې به رادانګل. هلکه ما یې ته لږ صبر کوه، خبرې ته غوږ ږده، دلته پوه خلک ناست دي، څه په هره خبره کې رادانګي. وایي نه داسې پوه خو موږ هم یو. ما یې ته ما ته د ماښام په اذکارو کې یو 4 ووایه، ځه د ماښام په اذکارو کې ته ما ته یو 4 ووایه چې ستا اوس پته ولګي. نو کله یو غر ویشتو، کله بل غر ویشتو، د خبرو دوا شوې دی بازو ته. پرېږدې دا پالتو خبرې، دین یې زده کوي، دین قرآن او حدیث یې زده کوي. د سحر او ماښام اذکار دا وایي په اهتمام سره الله سبحانه وتعالی به د هر شر نه ساتي.
د فرض منځنه بعد چې کوم اذکار دي جمعات کې وې که په لاره کې وې که کور ته لاړ شي هلته یې وې د دې اهتمام کوه که د کار په ځای کې وې الله به د هر شر نه د هر مصیبت نه د هرې بیمارۍ نه به د الله ساتي موږ پسې دا خلک ډېر راځي دا وظیفې غواړي د مریانو په وظیفو عادت کړي نو زه ورته یم وظیفه دا ده چې د سحر ماښام د اذکار وایه په اهتمام سره وایي نه جي وظیفه نو زه ورته یم دا هغه وظیفه ده چې دا نبوي ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده اوس په هغه دعاګانو کې او په هغه اذکارو کې یو ذکر دا دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا وی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم چې درې پیري چا دا وی سحر نو د ماښامه پورې به په ده باندې اچانک یو مصیبت نه راځي او چا چې ماښام وي د سحره پورې به الله د مصیبت نه ساتي ضرور دا سوال کوي داسې ذکر او دعا چې الله د هغې د لاسه ما د بیماریانو نه او مصیبتونو نه وساتي دا یو ذکر دی څه دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم څو پیري سټیم سحر او ماښام یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي چې کوم راوړی به یې کې دا دي وی هر بنده چې سحر او ماښام دا ذکر وي همدغه ذکر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم درې پیرې وی سحر او ماښام هیڅ شی به دله نقصان نه ورکوي هیڅ شی به له نقصان نه ورکوي دویم معروف ذکر چې دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی یا رسول الله د شپې لړم چیچلی یم پرون د شپې لړم چیچلی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما لو قلت حین امسیت که تا چېرته د شپې د شروع کېدو په وخت کې دا ذکر ویلی وی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق که چېرته تا دا ذکر ویلی وی نو دې لړم به تاله نقصان نه وی درکړی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دغه شان یو دریم ذکر چې دی د عبدالله بن خبیب رضی الله عنه روایت دی امام ترمذي راوړی هغه وایي چې یو پیر موږ د شپې ووتو او داسې شپه وه چې سم باران ورېدو او ټکه توره تیاره وه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېدو چې هغه یعنې راشي زموږ دپاره لمونځ وکړي وایي موږ وموندو وایي چې اصلیتو لمونځ مو وکړو وایي ما څه ونه وي وایي بیا ما ته وایي چې وایه وایي ما هېڅ ونه وي وایي بیا راته وایي چې قل وایه وایي ما هېڅ هم ونه وي وی بیا راته وی چې وایه وی ما ورته وی چې یا رسول الله ما اقول څه ووایم وی ما ته وی چې وایه قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء قل هو الله احد وایه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه سحر درې پیرې وایه ماښام یې درې پیرې وایه د هر شي نه ستا دپاره کافي دي الله به ستا حفاظت کوي یو دا ذکر دی چې سړی وایي نو الله یې د بیماریانو نه د مصیبتونو نه او سختو نه ساتي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر او ماښام چېرته دا دعا نه ده پرېښودي هغه دا ده اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي دا دعا چې څوک وایي سحر او ماښام رب العالمین د هر شر نه په امان کې ساتي دغه شان
عبدالله بن عمر روایت دام دی په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا دعا ډیره غوښته اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. دا دعا چې څوک وایي الله د هر شر نه ساتي. شپږمه به ذکر کو اخرنی ما تاسو چې موږ د دعاګانې نه راجمع کوو هسې یو څو ذکر کوو مشهوري او دا حدیث امام ابو داود امام احمد راوړی دی انس بن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. په دې کې الله پورې پناه ونیوی شوه د ټولو بیماریانو نه په دې دعا کې او په دې باندې الحمدلله زموږ یو کتاب دی رحیق الازهار فی الادعیة والاذکار او په کې به سلونو دعاګانې د الله په توفیق سره موږ راجمع کړي خو دا د هغه چا کار چې چا شوق یې موږ ته پته الحمدلله دومره تجربه شته چې سړی پیژنو چې را مخامخ سړی چې ناست دی د شوق شته دی یادولو کنه چا چې شوق یې هغه دا قسمه کتابونه پیدا کړي ځان سره یې ګرځوي یادوي ترجمې ګوري کوشش کوي چې زما دا ژوند ټول د دعاګانو د اذکارو په منځ کې تېر شو عثمان چې دا شپږ دعاګانې وي دا چا ته یادوي یو کس به وي یو په دې نورو کې څوک نشته درې به کې چا ته نه یادوي ماشاءالله جی سر نے تو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا يهوشوا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اخر ندري سورتنا دا دريشو اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سپینځه شوي څلور شوي دوه پاتې شوي ښه ثاني اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يو باتشو شتا يدا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك بارك الله فيك دغه ستاسو حال دی او په دې کې بیا څوک دا ګیله کوي چې یاره موږ باندې سختي راغلې او مصیبتونه راغلې او ژوند کې برکت نشته نو هغه واضحه اسباب زموږ مخې ته دي چې سړی سحر ماښام دا دعاګانې وایي الله یې د هر مصیبت نه ساتي سحر ماښام سړی دا دعاګانې وایي والله که چې الله نه یې غوښتلي که نه که څوک ذره برابر دله نقصان ورکړي یو هغه چې الله د چا په تقدیر کې لیکلي نو دغه ورته موږ دا وایو چې په دې شپږو باندې اکتفا وکړو دا ته موږ ذکر کړی نور هم شتي خو دا شپږ هغه دي چې دا مشهورې دي والله اعلم